السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او خانزاده اسفندیار خټک صاحب را سره په گاډي کې ناست بیګا د پاکستان نه امریکې ته را رسیدلې ده نو ته په خیر راغلی وای اسفندیار خټک صاحب په خیر راغلی ستړي مشه او د خپل ډریس ما چولې ډېر خپل چې کم نه دا وګوره ډېر مننه ټول پلس چې کم نه دې په دې اړه هم لګ زموږ ورته کتون کوته وای کړه ما مرګ دوستان ضرور ټول نوال دي تاسو ډېر مننه چې تاسو موږ ته دومره مینه راکړه دومره وخت ته راکړو دومره سهار وختي را پسې راغلی او زموږ دغه د خپل ګاډي کې مې بیې لګې او ډېره مننه او بس ډېر خوشحال یو چې راغلی یو د ټوله دنیا د موږ خپله دنیا ده او دا امریکې هېواد د موږ خپل هېواد ده خو ده کې خپل چې کوم خاټې نه چې موږ پیدا یو د هغه ملک نمایندګي کوو د پاسه چې ما ټوپۍ په سر کړې ده د ګلګت بلتستان د چترال نمایندګي کوي او پسې دا چې کوم هغه د صدري چې کومه ده یا مسکټ دا د موږ شیعه چې کوم هزارګان د هغې نمایندګي ده او دا چې کوم کمیس ما اغوستی ده د سند نمایندګي ده د ټولې نمایندګۍ خبره دا ده چې لکه دا چې څومره هم پاکستان کې مظلومه قومونه دي یا چې چا سره هم ظلم زیاتی کېږي هغه زه خپلې ګاډا نڅا او خپل لباس کې روانه سند ولا اوبو سره هم زیاتی کېږي هلته کې سند ولا اوبو وچېږي او دغسې پښتنو ولا خط ده دا کمیس ده پښتنو سره لاروبر هر طرف ته لاندې بلوچي پړتور ده که نه نو دا مطلب دا ستاسو د کپړو کې ستاسو جامو کې چې کم دی د هر هغه مظلوم اواز دی د چا چې اواز نړیوالې ټولنې ته غټو خلکو ته نه وررسي ډېر ښه او څنګه راغلي امریکې ته څنګه راغلي امریکې ته خو بس داسې و چې دا یو ډېر ښه پروګرام د یو اس ایکسچینج پروګرام IVLP انټرنیشنل ویزیټرز لیډرشپ پروګرام نو دنه د هغه سفارت خانې والا خپل یې چې دا د موږ والا VIP پروګرام د ایکسچینج نو هغه کې ما له د امریکې سفارت ما والا انتخاب کړی موږ ډېر خوږ ملګری د بونیر د کلپنۍ کلي شاهد اسلام هغه هلته کې کونسلیټ کې کار کوي پېښور کې نو هغه د ما هغه تجویز کړی و هغه ما که نه نو بس دا ده چې لکه ډېر خوشحال یم چې دلې راغلی او دا پروګرام داسې ده چې لکه ما خپل NGO چې کومه ده TD نواب دربار نو هغه په انساني حقوق باندې موږ کار کوو نو دا انساني حقوق ولا تربیت لپاره موږ راغلي یو صحیح او څومره موده به په امریکا کې دا 3 هفتې د سفارت طرف نه یوځي او بیا هغه نه وروسته ما دا نیت دی چې زه خپله پاتې شم 3 هفتې نورې په امریکې کې او دلته خپل افغانانو سره پښتنو سره پاکستانیانو سره ملاقاتونه وکړو ځي ګډاګانې تړونونه وکړي او دا ویډیو خو ګوره په امریکا کې ډېر خلک ما ګوري زه ټولو ته یم که ګوره اسفندیار صاحب دلته کې څومره موده د سرکاري دوره ده سرکاري دوره اووم جون پورې ده او چې دا غیر سرکاري دوره چې دا هغه 8 جولای پورې ده نو د 9 جون نه واخلې د 8 جولای پورې یو میاشت اسفندیار صاحب سره شته نو که تاسو غواړئ د اسفندیار صاحب ډېر ښکلی چې کم دی نو او رقص یا نڅا کوي او پلس ورسره چې کم دی نو او کلچر ټچ وي پکې چې کم داسې ده که نه نو په خپل نڅا په اړه ورته ووایه تاسو سره کوم نو جی ما 40 کاله شو چې ما هندي کلاسیکي ګډا نڅا کثک زده کول شروع کړه او بھرتناټیم چې کومه جنوبي هندي کلاسیکي ګډا نڅا ده خو بیا چې کله دا نڅاګانې ما زده کړې نو ما چې ویلې چې زه پښتون یم افغان یم خټک یم خوشحال خان مسیح یم ویلې نه زه خپل د تورو اتڼ د خټکوال تورو اتڼ دومره آمیزش جوړ کړم کثک سره نو د کې د خټکو تورې هم وي رومال هم وي او د کثک ولا ګونګرو هم وي نو د خټکو کثک آمیزش ده چې دا زه زیاتره د خوشحال خان بابا په کلام باندې شاعري باندې او مختلف پښتو ولا شاعري باندې او مختلف نورو ژبو ولا هغه باندې زه دا پیش کوم که نه صحیح یو سیکنډ له ودرېږم شاید ټرک را روان دی لایټونه ډېر زیات تیز دي زه یم چې دې رانه مخکې شي ځکه چې مونږ زه غواړم چې زما اورېدونکي کتونکي کوم چې تاسو ګوري نو زه یم چې هغې ستاسو د خبرونه هم خوند واخلي تاسو واضح هم ویني اوس هغه ګاډی مخکې شو رانه اوس هغه لایټ ختم شو شانه دا واشنګټن ډي سي دی واشنګټن ډي سي کې مونږ روان یو مونږ دې وخت کې د وایس اف امریکا ډیوا چې کوم دفتر دی هغې ته روان یو هلته کې په رسمي توګه به چې کوم دی نو خانزاده اسفندیار خټک صاحب سره زه په خپله مرکه کوم انټرویو به ورسره کوم او د دوی په کارونو باندې نو تقریبا هغه بیا تاسو په ویو ډیوا باندې ګورئ خو تر دې دغه ما غوښتل چې زموږ افیس اف پولیسو سره نمایي چې زه غیر رسمي خبرې یا رسمي او غیر رسمي خبرې دواړه چې کوم دی نو په لاره خانزاده اسفندیار خټک صاحب سره وکړم او دا IVLP دا خو هر کال کې چې کوم دی د پاکستان نه بلکې د نړۍ د ګوټ نه خلک راولي دا یو ایکسچینج پروګرام دی چې داسې رقم دغه پروګرام په اړه دا پروګرام چې کوم دا انټرنیشنل ویزیټرز لیډرشپ پروګرام نو دا داسې پروګرام دی چې د کې نن سبا حاضر دور کې ډېر داسې هغه دي د هیوادونو ولا مشران دي چې هغه هم د کې پاتې شوي دي د پروګرام ته راغلي دي
او د کې ډیر زیات خلک دغه ترغلي دي او دا چې دا د کې به د مختلفو شهریو ته خلک بیا او د چې کوم د دزي ولا امریکای هیواد ولا چې کوم ستر خلک دي د دولتي کوم سرکاري خلک دي هغه سره موږ ملوي او ډیر یو داسې ایکسچینج پروګرام چې د کې ډیر رابطې به جوړ شي خلکو سره او دغه تماسونو د واجنه او به چې دا مخکې سره کار د پاره کولیبریشنز بوي هیومن رائټس ولا خبرې دي نو هغه خو زیاده د دې کې انساني حقوق او بشري حقوق ډیر زیات اهم دي نو دغه چې د موږ خپل پاکستان هیواد کې او مختلفو زونو کې به ودوله هغه کار به موږ کوو کنه جی او کوم زینو ته به کوم دی وخت واشنگټن ډي سي کې موږ څلور شپې واشنگټن ډي سي کې دي بیا د نورستو ورمونټ چې کوم ریاست دغه کې برلینګټن ښار ته بوزو او بیا شمال مشرق کې د نیویارک ولا چې کوم د مینیاپولیس مینیسوټا ته بوزو او بیا څلورم اخیری ښار چې کوم دولت طرف نه ده هغه د فلوریدا اورلاندو فلوریدا اورلاندو کې سي او دې کې به تاسو سرکاري افسرانو سره غیر دولتي ادارو سره دغه شانت هغه خلک چې دلته په امریکا کې یو مثبت رول لوبوي او هغه مثبت رول به تاسو ځان سره وطن ته وړو بالکل جی بالکل څومره او په اول ځل راغلي امریکا بالکل امریکا ته لومړني ځل راغلي او ډېر یو بیل جهان دا یو بیل بر اعظم دا یو بیل مکمله یو بیل دنیا ده کنه جی صحیح دی وخت چې اسفندیار سي موږ روانو زموږ خیر لخت دی ودانه شاته چې کم دین د امریکا د صدر مانای د صدر چې وایټ هاوس وایي دی خو بیا چې کم دین د کانګرس ودانې دوس په مخامخ موږ وینو بیا ور سره چې کم دین مختلف میوزیم دي تاسو وګورئ تاسو چې په اول ځل هغه غواړم چې تاسو د شیزونه هم درو قائمه او دا خبره چې راتلې یو سوچ بمو یو فکر بمو چې امریکا یو داسې ځای دی چې یو ډیولپ کنټری دا پلس چې کم دین سوپر پاور دی نه او دا خبره چې کم دین مثال لکه کلی ملک دا چا فیصله کوي نو هغه سوچ چې کوم اوس دلته راغله مطلب خو لا ګرځېدلې چې بیګار راغلی د شپې او بیا هم څنګه څه د خلکو سره ویني نن سهار چې هوټل کې وسه څنګه ته محسوسي ډېر ښه خلک ډېر لکه بالکل لکه نو پکې نخرې شته دي او ډېر ویلکمینګ ډېر خندرویه خلک ما وکتلو کنه دي چې لکه تاسو سره لغونې خبرې چې وکړي او چې هغې خبر شي چې لومړني ځل راغلی ده څوک کنه مېلمه ده نو هغې تاسو ډېره مینه درکوي تېره ورځو کې زه ازبکستان کې وم دغه ازبکستان سرکار زه راغوښتی وم هلته کې کلتور نمایندګۍ دپاره نو هغې زه مې د امریکې سفارت کې اسلام آباد کې هغې سره ټوکې کولې ما ویل چې مخکې موږ امیر تیمور علاقې ته لاړو کنه تیمور لنګ چې و د بابر بادشاه نیکه کنه ما چې د موږ زاړه بادشاهانو هغې ملک ته راغلي اوس د موږ ول چې حاضر وخت کې چې کوم مشران دي یا فیصلو کوونې خلک دي اوس موږ هغې هیواد ته امریکې ته روان یو کنه صحیح موږ نږدې شوي یو خپل دفتر ته نږدې شوي څو شېبو کې د لارې هم بندېږي نو دلته یو سب ایونټ روان دی پولیس که تاسو ګیر چاپېره ګورئ دا واشنګټن مانومنټ دی تاسو به ګورئ دې خوا چې کوم دی نو اوس دې څو شېبو کې به دا شنه کېښودي د لارې به بندې شي یو ایونټ روان دی د هغې دپاره ټول پولیس لارې هم بندې کړي دغه کانګرس وداني ده مخامخ کیپټل هیل په ډالر باندې خلک ویني که نه اکثره د خلک وایټ هاوس وي او بله مې دا خبره کوله تاسو سره چې داسې وته دا کوم پروګرام کې چې تاسو راغلي نو دې کې خو هغه خلک راتلی شي چې په ټولنه کې څه کنټریبیوشن وي مثبته کنټریبیوشن وي او هغې دلته کې راتلی شي بیا دلته کې نور چیزونه زده کړي او هغه چیزونه تاسو وطن ته وړئ هغه د نورو خلکو په ژوند ښه کولو کې هغه تاسو امپلیمنټ کوئ خو دې پروګرام کې پاکستان او افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې ډېر داسې خلک دي خصوصا که موږ د پاکستان د پښتني سیمې ذکر کوو ډېر خلک داسې دي چې هغه د خیر ښېګړې او دغه شانتې د نورو خلکو د ژوند ښه کولو لپاره کار کوي څنګه ورته اپلای کولی شي دې پروګرام په اړه ورته لږ ووایئ چې دا ورته واضح جی بالکل دا پروګرام چې دا د کې هغه شانې اپلای نشي کول څوک دغه د امریکې سفارت چې دا خپله خلکو انتخاب کوي او بیا هغې چې د تاسو ته یو فارم در واستوي هغه تاسو ډاک کړي بیا هغې ته ور واستوي که نه هغې خپله داسې کسان ووله هغې لکه ظاهره د هغې کسان وي هغې نمایندګان وي اول تاسو چې میټینګ ته راوغواړي هلکې تاسو وګوري وکړي چې دا کس څومره د کار کړی دا څومره دلچسپي دا څومره کار کول غواړي د هغه په بنیاد باندې تاسو انتخاب کړئ شي صحیح او ریکوایرمنټ تاسو ته څه مطلب ډاکومنټیشن څه پکار دي چې حساب سره نو بس هغه خو دا و چې لکه دا خو مختلف موضوعاتو باندې دی دا IVLP کې دغه سیاسي خلک هم راغلي دي دغه چې دا صحافیانو ولا بیل پروګرامونه دي هر نوعیت ولا بیل پروګرامونه دي نو دا چې کوم دا انساني حقوق باندې ده نو انساني حقوق لپاره خو ما چې دا ګډا نڅا په ذریعه چې انساني حقوق باندې کار کوي خپل لکه د ښځو حقوق لپاره بچو لپاره داسې موسمي تبدیلي چې کومه راځي ګلوبل وارمنګ دا ټول څومره مختلف ده د اقوام متحده ولا UN ولا چې کوم strategic development goals
SDGs هغه باندې کار کول لټی نو عبدالله چې کوم ډېر سرکاري مؤسسه ده مولا نو هغه کار چې دی یو کتلو او د معلوم شو دا هغه کار په بنیاد باندې بدلی سره صحیح دا کار وګورئ مطلب دا چې او د دې تاسو وایي چې امبیسي ته تاسو ورته په پیسو مطلب دا دی نو بس خامخا څوک نه څوک کار چې هغه سره رابطه وشي او تماس وشي کنه او بس هغه چې یو ځل تاسو ولا تماس وشي د سفارت سره نو بیا هغه چې دا آنلاین میټینګ سره تاسو سره کول شي تاسو سره نه په دې هم ملوي شي او نو بیا چې دا تاسو ولا ګوري کارونه مخکې هم هغه خبر وي دا شی وي کنه هغه نه بس به دې انتخاب کوي صحیح سمه او دا که څه وختن کتل غواړي د آنلاین په یو سم به سبان یا د معلومات دي څه کنه IVLP वाले बिल्कुल IVLP का तासो लिंक्डइन बने वेर कहीं का फेसबुक बने वेर कहीं का इंस्टाग्राम बने इंटरनेट बने तासो मुकम्मल वाला मालूमात मिलाओ शे صحیح او که مطلب دا چې تاسو کو یو کس پیژنده یا تاسو ریکمند کړئ او که اوس مثال په توګه وکیل خان دی هغه د خبر کې ژوند کوي او داسې یو مثبته کار کوي دغه شانتي او غواړي لکه ډېر خلک پیژني په دې کې راغلي په دې باندې مطلب دا د خیر ښېګړو ادارو والا کسان راغلي دا پیژن د خیبر پښتونخوا د خیراتي ادارو چې کوم صدر دی هغه هم په دې پروګرام کې امریکا ته راغلي نن یو څو کال روان دی نو مطلب دا دی چې راځي خو مطلب دا دی که څوک پیژني نه نو بیا آیا ایمیل یا په بله لاره باندې سره رابطه کېدای شي بیا څه دی چې ورته وایي یو که زما دا کار دی زه داسې کار کوم او ما چې کوم دی که تاسو کنسیډر کوئ امریکې ته تلو دپاره زه غواړم زما کار نور هم ښه شي نو کېدای شي چې داسې هم دی مني خو د نه علاوه دا خبره ده چې کوم کسان چې راشي لکه اوس مثال زه راغلی IVLP ته نو دوی به ما ولا خبره هم مني که زه دوی ته څوک مخکې به چا دی که چې کنټې ده یا د ولا د تاسو ولا دا کار ده یا د داسې دا تکړه کار ده او دا هم د IVLP پروګرام کې نو دا هغه تاسو ولا مشوره لکه زیر نگرانی د وستل شي لکه کنسیډر کولی شي کنه چې داسې کې ورډ اف ماوث باندې هم دی دا راکې د نورو کسانو ولا هم نو اسفندیار سے پورا د نساس سره سره د نورو خلکو لپاره غږ پورته کوي نو دام د لکه ول شي تاسو ریکمند کی ودو یا کسان چې په ژوند کې یو خدای کنه چې مثال به توګه کس بالکل ورو سکینا نورو خلکو ته پاتې را دی هغه کسان هغه نه کم خلک چې مطلب مثبت رول لوبي پازیټیو رول وي او هغه مطلب دا دی چې نو هغه اسفندیار صاحب سره تاسو ریکمند کولی هم شي نو اسفندیار صاحب موږ د وایس په امریکا ودانې ضروري او کوزي ګروسو شي په کوم خپل کوتل کوم اجازه واخلم نو تاسو ډیر باندې دا خبره باندې او نور رسمي مرکه تاسو د وایس په امریکا په ډیو چې کوم دنو ویب سټ باندې ویب پاڼه باندې په فیسبوک باندې او بیا په ټي وي سټریم باندې تقریبا دا به یو نه مسلسل چلیږي د اسفندیار صاحب دا خبره نو تاسو بیا کتلی شئ او اوریدلی شئ نو د دې څه زه وکړم خاطر سونه اخلم اجازه چې چیرته به بریالي اوسئ خوشاله اوسئ ژوندي اوسئ ډیر مننه اسفندیار صاحب ثانک یو